خودتان و فرزندانتان نیز حاضر شوید تا به خط نخست جنگ بروید. دغه تا نور عقل سرته راغی او د طالبانو پر ضد د جګړې مخالفت وکړ. وایي که دومره د جګړې شوق لرئ نو د خپلو زامنو سره یو ځای د جګړې کرښې ته لاړ شئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور سیاسي اجماع د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره لومړی ګام بولي او وایي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه ګڼي او خلک جګړې ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. د طالبانو د مخالفو مشرانو انلاین غونډې ته د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په خپله وینا کې پر هغو کسانو سختې نیوکې وکړې چې جګړه د افغانستان لپاره حل لاره ګڼي. نوموړی وایي هغه کسان چې خلک جګړې ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې کرښې ته ولاړ شي. نوموړی وایي کله چې د مذاکراتو لپاره ټولې دروازې بندې شي او د ستونزې د سوله ییز حل لپاره هیڅ لاره پاتې نه شي بیا د جګړې انتخاب یقیني او غیر منطقي دی. د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت شورا د مشرتابه پلاوي غړی او د بلخ مخکینی والي عطا محمد نور وایي څوک چې د جګړې غوښتنه کوي د افغانستان خلک قرباني کوي. نور وایي کله چې د خبرو اترو امکان نه وي او د خبرو ټولې خبرې بندې وي بیا د جګړې انتخاب غیر منطقي دی. نور ویل یو شمیر درباري او د قبیلې خدمتګار روشنفکران چې پر جګړه ټینګار کوي د جګړې امر کوي چې د افغانستان لپاره حل لاره یوازې جګړه ده. خلک باید جګړه وکړي او پاڅون وکړي ولې یوازې د بېوزله خلکو اولادونه قرباني ورکړي او وجنګېږي. نور وایي سیاسي اجماع د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره لومړی ګام دی. د طالبانو د مخالفو مشرانو په دې انلاین غونډه کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا غړي یونس قانوني وویل چې کال په افغانستان کې یو لوی بدلون کال دی او هغه وسلواله ډله چې د یوې معاملې په ترڅ کې واک ته رسېدلې نن یې د زوال نښې ښکاري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.